سلامونه دوستانو، سامون یم ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره. دوستانو دغه ویډیو د ایونټ په مورد د کوم ایونټ چې دوستانو نوی راغلی دی. راځو دوستانو ایونټ ته لومړی برخه نه کلیک کړو. دوستانو دلته 15 میشنې دي، تاسو کولی شئ دغه 15 وړه میشنې ډېر په ایزي ډول پوره کړئ. دوستانو کله چې دوستانو تاسو ګیم ته انټر شوئ یا ګیم ته داخل شئ، دوستانو تر هغه وخت نه ونڅه تر اگزیټ کېدو پورې دوستانو څومره وخت چې تاسو په ګیم کې تېر کړه دغه میشنه به ستاسو پوره کېږي 15 وړه. دوستانو د 15 منټ څخه ونڅه تر 300 منټ پورې تاسو کولی شئ په ګیم کې وخت تېر کړئ او دغه میشن مو کمپلیټ شي. دوستانو ایزي میشن دی، ډېر په ساده ډول تاسو کولی شئ دا میشن پوره کړئ. راځو دوستانو دویمه برخه ته. دلته هم 15 ډوله میشنې موجودې دي چې دا هم دوستانو ډېر ایزي دي. تاسو کولی شئ لومړی میشن چې اډ ون فرینډ، دوستانو تاسو یو ملګری ځان سره اډ کړئ، دا میشن مو پوره کېږي. دوستانو دویم څلورم چې ملګري ته لایک ورکول دي، او دریمه برخه دوستانو یو پوسټ دی دوستانو په مومنټ کې. او څلورم دوستانو اني موډ کې یو ګیم دی دوستانو، یا ټي ډي ایم یا کلاسیک دوستانو. او پنځمه برخه میشنې دوستانو یو نفر ته ملګري ته دوستانو د ګفټ لګول دي دوستانو، یا چرګه یا موټرسایکل دوستانو تاسو کوم ملګري ته ولګئ دغه میشن به ستاسو پوره کېږي. راځو دوستانو د یو میشن پوره کوو دریمه برخه. دلته دوستانو د پوسټ نه کلیک کو. دلته دوستانو تاسو یوازې یو څه ولیکئ دوستانو، پوسټ یې کړئ، په دې سره به دغه میشن دوستانو تاسو پوره کېږي. تاسو دوستانو کتلی شئ په هېڅ ډول دغه میشن پوره کولی شئ. دغه دوستانو میشن پوره شوه. دوستانو دغه پوینټ دوستانو موږ ته څه اخلو. راځو دویمه برخه میشن ته دوستانو اډ فرینډ څه ډول کولی شو دوستانو چې ملګری فرینډ کړو. راځو دلته د بیل میشن نه کلیک کړو. دغه ملګري دوستانو موږ ته انوایټ کړه دوستانو، دا یوازې تاسو قبول کړئ، په دې سره به تاسو دویمه برخه میشن هم پوره شي. په هېڅ ډول دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه میشن پوره کړئ. دا دوستانو دویم میشن. راځو انوینټري باکس ته. دوستانو دغه کوین دوستانو تاسو چې وینئ د 5م نمبر دغه د پبجي 5مې کلیزې په نسبت راوړی دی دوستانو، چې شاپ کې په راتلونکي سیزن کې اپډیټ کې راغلي دي دوستانو. تاسو کولی شئ چې په شاپ کې د دغه کوین په واسطه د ټوپک رنګونه، کلۍ رنګونه دوستانو تاسو اخیستی شئ. او دوستانو د کوم شاپ چې رادرومي دوستانو دلته تاسو هم کتلی شئ د مارچ په 14 تاریخ به دوستانو دغه شاپ رادرومي. او د نوي اپډیټ سره فکر کوم تاسو کولی شئ چې په دغه شاپ کې د خپلې خوښې کالي او د ټوپک رنګونه واخلئ. دوستانو خاص معلومات نشته چې په شاپ کې به څه رادرومي، خو تاسو انتظار ورته وکړئ. دا وه دوستانو ویډیو، تر بلې د الله په امان.